کالیفورنیا کې اور لګېدنې 12,000 هکټاره ځنګل سوځولی دی. د امریکا په کالیفورنیا کې پراخه اور لګېدنه لا هم روانه ده. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د کالیفورنیا په ځنګلونو کې له جمعې راهیسې اور بل دی، چې د مرستندویه او اور وژنې ډلو سلګونه غړي د اور په کنټرول بوخت دي. ویل کېږي چې اور تر دې دمه 12,000 هکټاره ځنګل له منځه وړی دی او لا هم په چټکۍ د پراختیا په حال کې دی. د اور سیمو ته نږدې شاوخوا 3,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي او هڅه کېږي چې د ځاني تلفاتو مخنیوی وشي. امریکایي حکومت وایي چې له ټولو ممکنو لارو په استفادې هڅه کوي دغه اور کابو کړي او د لا ډیرو زیانونو مخه ونیسي. ګرانو کتونکو، د تازه او مهمو خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.